او هغه چې ما سره و نو برباد داسې نه و دا ښار د امن ښار و دا فساد داسې نه و زمونږ په وینو لویش او زمین په وینو پایي منم اسلام آباد خو آباد داسې نه و په قسم او په قرآن نه جدا کیږي خلک وایي خو یاران نه جدا کیږي سی روزه کې خو مې دغه سوال قبول شو اوس د غېږې مې جانان نه جدا کیږي ډېر محترم صاحب مانروال ته بلنه ورکړو چې راشي او خپل کلام سره شریک کړي صاحب مانروال ډېره زیاته مننه بس منیر بنیری راغلی درمان دی نیازک لاله د هغې به خبرې وکړي مشاعره چې چا را جوړه کړې ده د هغې ټولو یو جهان مننه الله دې وکړي چې دا پارک د امن د خوشحالۍ یو ځای وګرځي یو زیری وګرځي او دې ته دغه پښتانه راشي او دلته کې د دې مرغونه او د دې چې څه کړي دي نه خوندونه مزې واخلي دغه څو شعرونه نیازک لاله چې په سر د دار ولاړ یم په انتظار ولاړ یم سترګې راواړه وخا وکه غزار ولاړ یم ته لکه وختلې زه لکه لار ولاړ یم سروې راماته شولې زه یم چینار ولاړ یم صاحبه راشه کنه درته بیمار ولاړ یم او ما سره نور څه دي جانانه د دعا نه بغیر عجیبه نه ده چې ژوندی یم د سا نه بغیر د شعر کمال دی که نه خپله خوشبختي وګڼم هر یو سړی را باندې مړ دی خو بس تا نه بغیر مسلمانان یو کلمه وایو هیڅ غم مه کوئ منګه به ټول جنت ته ځو د یو مولا نه بغیر ما ته په یو حال کې خبرې د جړا مه کوئ مننه مسلمانان یو کلمه وایو هیڅ غم مه کوئ منګه به ټول جنت ته ځو د یو مولا نه بغیر ما ته په یو حال کې خبرې د جړا مه کوئ زه خو ژوندی نه پاتې کېږم د خندا نه بغیر راځه راځه زما صاحبه چې یو ځای شو دواړه زه هم نیمګړی یم له تانه او ته زما نه بغیر دغه درې شعره شاید ته ډالۍ کومه باغي باغي شاید ته چې مړه زمونږ د لاشونو پورې خپې هم نه وي مړه زمین چې سر میلاو شي نو تنې هم نه وي ته د پنجابي جنتي ښه جنت ته بځې زمونږ د ډیرو پښتنو خو جنازې هم نه وي درته به وکمه ته د پنجابي جنتي ښه جنت ته بځې زمونږ د ډیرو پښتنو خو جنازې هم نه وي درته به وکمه د یو کور د قبرونو حساب دومره به ستاسو د ټول کلي مقبرې هم نه وي او هغه چې ما سره و نو برباد داسې نه و دا ښار د امن ښار و دا فساد داسې نه و زمونږ په وینو لویش او زمین په وینو پایي منم اسلام آباد خو آباد داسې نه و دغه څو روماني شعرونه چې یو دکه سړی نه دی دا عجیبه شی دی او بل مې دا زړګی نه دی دا عجیبه شی دی بریتو کې مې ونښلي سختې په عذاب یمه یار ستا مې خکې نه دی دا عجیبه شی دی ما او تا ته نه ګوري بس خو شرارت کوي ستا د لاس بنګړی نه دی دا عجیبه شی دی پلار جدا د زویه کې رور جدا د خوره کې پوله او پټې نه دی دا عجیبه شی دی نوي خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي ستا د کوڅې سپی نه دی دا عجیبه شی دی او دغه دوه درې شعره نوي شعرونه دي نیازک لاله چې یو حیرانېدو په وخت کې راشي یو سړی دی د توبو په وخت کې راشي اوس وخت نه دی اوس یې کېده لیونیه سره شراب دی بیا د سکو په وخت کې راشي لګومه یې نه بیا هم زړه کې وایم مال مرګ دې د سجدو په وخت کې راشي یو خواهش لرم په در کې قبول کا چې مثال ختیدو په وخت کې راشي ډیره مننه